قرغلاس درنونکو د بحث دوام کې مو موضوع ټاکلې ده د رایو پر بیا شمیرنې باندې چې نن ټاکل شوې ده هغه کومې رایې چې پر جنجالو همدغه رایې بیا شمیرنې پیل شي د بحث لپاره مو بلنه ورکړې ده د فیفا مشر ښاغلي یوسف رشید صاحب ستړی مشر قرغلاس خپرونه کور وده مننه رشید صاحب پیل ولیدو کو چې تېره ورځ هم داسې ویل شوي چې باید رایې شمیرنه وشي خو نن د رایو شمیرنې بهیر بیرته پیلېږي څه فکر کوئ په ټاکلې مودې کې به دوی په دې وتوانېږي چې دغه بهیر پای ته ورسوي سلامونه تاسو ته قدرمنو او معززو لیدونکو ته موږ ډېر یقیني نه یو چې واقعا د انتخاباتو کې په نشکات کې مسلم وتوانېږي ډېر ژر دغه پروسه پای ته ورسوي ځکه چې هغه قرائن چې موږ مطالعه کوو یعنې ښه نه برېښي موږ ته لومړی خو دا تاسو پوهېږئ چې تقریبا 2 اونۍ مخکې د شکایت کمیسیون پرېکړې وکړلې او دغه پرېکړې په خپل وخت باندې انتخاباتو کمیسیون سره شریکه نه شولې په مطبوعاتو کې په ظاهر کې به دوی ویل چې ما لېږلې هغوی ویل چې موږ نه ده ترلاسه کړې یا کاپي دي یا اصل ده یا مکتوب سره رقم ده خو نهایتا یعنې شپږو ورځې په هغې کې تاخیر یا ځنډ رامنځته سو وروسته د هغه نه چې دوی پروسه پیل کړې نه دغه تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ باندې او د سهشنبې په ورځ تقریبا 2 ورځې دوی غونډې درلودې دواړه کمیسیونونه او موږ هم په دې باندې خوشحاله وو چې دا دواړه به سره تفاهم ته ورسېږي د پرېکړو د ښه تطبیق په خاطر چې چاته سبا د اعتراض بحث کې موجود نه وي یا حداقل ناراضه نه وي او پرېکړې او دغه فیصلې سمه او عادلانه تطبیق سي علم دا و چې دوی به په وروستۍ کې کله چې غونډې پای ته رسېږي تفاهم چې کوي د هغه هغه محتوا په یوه اعلامیه کې خلک سره شریک سي په کوم موضوعات باندې دوی بحث وکړي او څه ترسره کېږي او دا تمه درلوده چې دوی یو مهالویش هم جوړ کړي دغه پروسې لپاره ځکه دغه پروسه اوس د زماني اړخ له قید نه بیخي وتلې ده هر ورځ یو خبره پکې شته او نن به یې پیلوو سبا یې پیلوو دا خبرې دي خو هغه کار ونه سو د پنجشنبې ورځ پروسه پیل سوله کله چې غرمه سوله د موږ همکارانو ته راپور راکړ چې د شکایتو کمیسیون کارکوونکي له پروسې څخه ووتل زموږ لپاره ډېر جالبه وه کله چې د انتخابات کمیسیون سره تماس ونیو نو هغوی هلته همکاران راته ویل چې والا موږ هم خبر نه یو خو دا موضوع موږ سره مطرح سوی نه ده هلته ویستلي دي او تللي بېرته د شکایت کمیسیون ته ما د شکایت کمیسیون کمیشنر سره تماس ونیو هغه هم راته ویل چې زه خبر نه یم خو دلته رهبري د کارکوونکي راغوښتي دي نو دغه موضوع به مطبوع سره مطرح نه سوله دوی وضاحت هم ونه کړو چې په څه خاطر ولې اوس رشید صاحب همدغې موضوع ته راګرځو چې ټاکل شي چې باید پرون دغه بهیر شروع سي بیا هغه نه وروسته دا چې څومره موده کې دوی ختمولی شي هغه دوی پورې اړوند ده خو داسې شکایتونه وشول داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې ټاکنو کمیسیون ته دوی خپل څارونکي نه دي ورمعرفي کړي څه فکر کوي چې په دې برخه کې دوی نه غواړي چې په لوی لاس باندې خنډونه رامنځته کړي ټاکنو کمیسیون ویل چې دوی ډېر په وار سره دوی نه غوښتنې کړې وي چې باید خپل څارونکي ورته معرفي کړي خو دوی ورته معرفي کړی نه و علت څه ده زه همدغه بحث ته راځم یعنی اول د دوی د کارکوونکو ویستل انتخابات کمیسیون څخه بیل دی چې مثلا دلیل روښانه وي او خلکو ته وضاحت ورکړي دا یوه ستونزه دوم دا ده چې پرون به دغه پروسه بیا اوس دلته خو موږ تاسې په یو عادي حالت کې نه یو ملک ضرورت لري چې انتخاباتو برخلیک ډېر روښانه شي چې موږ جمعه هم ولرو شنبې هم رخصتي تېره کړو پرون د انتخابات کمیسیون خبر شول چې دوی نن دا پروسه پیلوي بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا د شکایت کمیسیون سره دغه تفاهم همغږي سوی ده ویل چې و دا سوی ده نن سهار چې ګورم بیا هم له بده مرغه په ځینې ولایتونو کې څارونکي د شکایت کمیسیون راغلي چېرته نه دي ورغلي نو موږ ته څه ښیي موږ ته دا ښیي چې د شکایت کمیسیون له بده مرغه د خپلو پرېکړو د تطبیق برخه کې خپله دوی اخلاص نه لري په داخل د کمیسیون کې اختلافات شته د کمیشنرانو کوم تعینات چې د کاندیدانو او د ګوندونو په ترکیب کې ترسره سو له بده مرغه هغه سیاسي رابط اوس ډېر بارزه دي او تقریبا پروسه یو شکل د شخصي ځان ته غوره کړې ده هغه دا ده چې اوس دغه ولایتي کمیشنران هم خو د شکایت کمیسیون د کمیشنرانو په تقسیماتو باندې تعیین شوي دي هر ولایت کې 3 کمیشنره جوړ شوي خو یو د حقوق بشر خپلواک کمیسیون لخوا معرفي شوی 2 نور د شکایت کمیسیون نو دوی تقریبا تقسیمات کړي چې کوم ولایت کې کوم کمیشنر دی چا او کوم کمیشنر دی چا اوس دغه د مرکزي شکایت کمیسیون د کمیشنرانو رول څه ده ولایتي کمیشنران له خپل هغه کمیشنره چې دغه په سامې کې راغلی یا دغه په لاس کې دغه هدایت اخلي یو ولایت کې ګوري چې مثلا یو کمیشنر راغلی ده د شکایت کمیسیون بل ولایت کې ګوري چې بیخي نه ده راغلی یا اوس دلته بحث دا ده چې له ساختاري پلوه پروسه د نهاد له حیثیت او اتوریته نه وځي د اشخاصو په ولکې کې لویږي او دا تقریبا د ملک د سرنوشت د برخلیک ګروګان کول دي چې
بعضې دوستان یې نیسي له منې چې دوی خفه نه رشید صاحب همدغه موضوع ته راګرځو چې د شکایتونو کمیسیون تل په وار وار سره رسنیو کې د ولید چې ګواکې دوی مستقل دي دوی استقلالیت لري د دوی بچارو کې نه سیاسي دخالت شته نه د دوی خپل منځي اختلافات شته اوس په دې برخه کې دا څومره دا جوته کېږي چې رښتیا هم د شکایتونو کمیسیون در فشار لاندې ده دلته سیاسي مداخلې دي که چېرې دوی خپل منځي اختلافات دي هم سیاسي مداخلې دي دا د ولس پر ښه نه دي بې له شکه د بد تاثیرات په ټول راځي په موږ تاسو باندې په ولس باندې په ملت باندې په ملک باندې تقریبا یو اوږده پروسه د انتخاباتو موږ تاسو طی کړې ده اوس هم بشپړه شوې نه ده د په اقتصاد باندې څومره بد تاثیر کړی ده په سیاسي لحاظ باندې په ثبات باندې څومره تاثیر کړی ده خپله څومره دغه سیاسي مشران واقعا د انتخاباتو له چوکاټ نه وتلي په ښه حکومتولي په دې باندې کار کوي موږ تاسو یعنې ټول د روزمره دغه مسایل وینو نو دلته دغه کمشنران باید دا هیر نه کړي چې دوی سبا مسؤله دي دا په دې هغه نه ده چې دوی به تل په دغه انتخاباتو په چوکاټ کې به بالاخره کوم څه چې غواړي هغسې به کوي کوم څه چې نه غواړي هغه به نه کوي دلته قانون ده دلته اصول دي که چېرته شکایت کمیسیون خپلې پرېکړې کې اشتباه کړي باید راسي د خلکو سره په ډېر وضاحت سره خبرې وکړي ټول دې داخل خاورې غواړي که دې نه یې کړي ولې فیصلې بس تطبیقوي نه چې ته یو ورځ فیصلې نه لګي یو ورځ مکتوب ته مشکل لري یو ورځ یو څه پېښېږي بیا اوس د سار او د تطبیق د اجرایي کولو ونډه ته لري نو ولې بالاخره کمیسیون سره همکاري نه کوي دغه معلومات دوی نه ورکوي او موږ دې نه جدي اندېښمن یو یو ورځ به بالاخره دغه کمشنران هم د محکمې خواته ځي په همدغه شکل باندې چې دوی دا کار کوي رشید صاحب اوس دې ته راګرځو کومې کړنې چې د شکایتونو کمیسیون له لوري ترسره کوي لکه څنګه چې معلومات نشر کوي یا هم دوی کوم راپور وړاندې کوي بیا د راپور په دقیق نه یا هم دغه کوم تمې چې دومره کېږي دا نه کېږي فکر نه کوي چې دا به ډېر زیات د قانون سره په ټکر کې وي د قانون خلاف به دوی مخته روان وي ما مخکې یادونه وکړه چې په انتخاباتو کې لکه نور اصولي موارد چې تعیین شوي دي وخت هم دغسې مهم ده ولې فر مثال تاسو وایي چې د اسناف تحلیل لپاره یا د اسناف غوښتنې لپاره تاسو فر مثال 3 ورځې یا 2 ساعته مثلا شرط کړی دی ولې د ټاکنې ورځ له 9 تر 5 بجې پورې ده یا 9 تر 3 بجې پورې ولې فر مثال په دې باندې ډېر تمرکز روان دی چې دغه رای مخکې له وخت وروسته له وخت نه باید باطله شي که نه خو دلته وخت موضوع ده وخت په ټولو پړاوونو کې خپل ارزښت لري او اساسي چوکاټ دغه پروسې تشکیلوي نو څومره چې دغه پروسه اوږده کېږي غځول کېږي تعقیب کې راځي د ښه والي په تر څنګ چې بعضې شیانو کې به ښه والی اما هغومره بد عواقب هم لري اوس ګوره تېرې دورې کې چې یو د دروازې یو قفل مات شو که نه څومره جنجال پکې رامنځته شو دا خو ټاکنې دي په ټاکنو کې اساس موارد دي یو شی له منځه ځي یو چې باندې صندوق خرابېږي دغه ټول اتومات په ټاکنو باندې تاثیر کوي موږ باید زر ته زره دغه پروسه د قانون چوکاټ کې مخته بوځو مسلکي چلند سره وکړو بېطرفه باید واوسي دلته موږ لپاره کاندیدان باید مهم نه وي د موږ لپاره باید پروسه مهمه وي چې پروسه سره د قانون چوکاټ کې پای ته ورسېږي دا چې څوک انتخاب کېږي د خلکو د رایې په اساس باندې څوک نه انتخاب کېږي ټاکنې دوم دور ته ځي اول دور کې پایلې بالاخره برخلیک د دغه ټاکنو جوړوي دا د موږ لپاره مهم نه ده مهم دا چې پروسه باید زر ته زر پای ته ورسېږي موږ په کاندیدان پر اعتبار نه او کمیشنر صاحبان دی په دې چرت نه وایي چې والا په دغه رقم فیصلې باندې به احمد کامیابېږي په دغه رقم فیصلې به محمود کامیابېږي څه چې فر مثال قانون یعنې داسې یو څه په شکایتونو کمیسیون کې موجود دي چې ګواکې دوی د یو نومان په ګټه باندې دوی کار کوي دغه نومان د ګټو لپاره دوی دومره دغه پروسه ځنډولې ده زه هیله مند یم چې دغه بحث نه وي اما قرائن دا ښیي چې دوی کله چې فیصله کوي د فیصلې نه وروسته متوجه کېږي چې بالاخره په کوم ځای کې یا دوی نه مثلا سحبه شوې ده یا بله پوسې په نه دي یا هر څه دلیل چې ده نو دغه موږ ته ښیي چې دلته خامخا کوم لاس کار کوي ځکه چې فیصله چې شوي فیصله که تا اشتباه کړي ته باید لاړ شې محکمې کې خپل ځواب ووایې ځکه چې قانون خلاف ته فیصله کوي او که قانون چوکاټ کې فیصله کوي باید تطبیق کړي راګرځو دې ته چې 1020 رایې چې تر ټولو پورې د ټاکنو کمیسیون کې د شکایتونو کمیسیون لپاره د نوماندار لپاره جنجالي رایې وي اوس پر همدغو رایو باندې بیا شمېرنه کېږي که نه داسې نور کوم رایې شته چې هغه برخلیک ټاکونکي د په هغه رایو باندې بیا شمېرنې ترسره کېږي تقریبا اوس بحث په همدغه درې څلور کټګوریو کې بند دی یو لکه 10,000 رایې دي یو لکه 2,000 دی هغه رایې چې په مثال وایي وخت نه د باندې دي هغه دي او 2,300 څو دي هغه محلات دي چې په باندې جنجال روان ده یو
دغه تفاوت یو تر 15 او له 15 څخه پورته ده چې د بایومټریکي معلوماتو او د ریزلټ شیټ ترمنځ توپیر ده په دغه باندې ټول بحث تقریبا رانغښتې ده. بل که چیرې همدغه رایې په سمه توګه باندې وشمېرل شي بیا راشمېرنه موافقه ترسره شي دا به په لومړني پیل باندې اغېز وکړي. تفتیش ده نو تفتیش کې خامخا معیارونه د لایحو په اساس باندې جوړ شوي دي په هغه مطابق به کتل کېږي چکېږي. نور تر اوسه پورې معلوم نه ده ځکه چې ابطال تر په 4 محلو کې راغلی دغه په فاریاب ولایت کې او په هغه کې دومره رایې په مثال داسې هغه سوي نه دي چې موږ ووایو چې اوس په هغه کې انتخابات دوهم ډول ته ځي. اما نور تفتیش تر اوسه پورې عملي شوی نه پوهېږو چې څومره رایې باطله کېږي او څومره رایې ټول اعتبار پیدا کوي د کوم کاندید کمیږي د کوم کاندید زیاتېږي دا بحث اوس روښانه ده او فکر کوم چې مخکې له وخت وایي چې دا اوس قضاوت وکړي چې انتخابات اوس هم دغه ته راګرځو چې تاسو د فیفا د مشر په توګه باندې چې تاسو ته قراین درځي تاسو ته دوستي درځي د دې څخه داسې کوم څه ښکاري که نه ښکاري چې ګواکې ځکه چې دا د ولس اندېښنه ده د سیاسیونو اندېښنه چې ګواکې دغه ټاکنې به دویم پړاو ته ځي داسې کوم څه شته که نشته ده؟ تر اوسه پورې یعنې که موږ مسلکي بحث وکړو یو خو هغه تخمیني د هر چا نظر ده چې ورکوي خو زه د یو ادرس نه خبرې کوم چې هغه تخنیکي نهاد ده زه سیاسي قضاوت نشم کولی. ما ویل چې تر اوسه پورې ابطال تنها 4 محلات فاریاب ولایت کې راغلی ده چې هغه هم چې ګورې یعنې په کوم مشخص کاندید باندې مستقیم تاثیر ډېر نه لري. اوس وګورو چې دغه تفتیش ترسره شي تر اوسه پیل شوی نه که نه دغه نن کمیسیون د انتخاباتو پیلوي چې په ده کې څومره رایې باطل کېږي او د چا رایې باطل کېږي بیا په وخت کې سړی تخمین کولی شي او قضاوت هم کولی شي چې انتخابات په لومړي دور کې پای ته رسېږي او که دوم دور ته شي. بله راګرځېدې چې د شکایتونو کمیسیون باندې دغه نیوکې موجودې وي چې په ولایت کې کوم دفترونه د دوی کوم رایې شمېرنه چې هلته کې دوی په خپله خوښه باندې هلته کمیشنران یا هم کومه کارکوونکي چې هلته دي په خپله خوښه باندې ټاکي که چیرې دغه کار د شکایتونو کمیسیون کړی وي او یا هم کوي فکر نه کوي چې هلته به ډېر زیاته د بې باوري فضا رامنځته شي کومې پایلې چې دوی ورکوي ټاکنو کمیسیون ته پر دې به هم نیوکې پیدا شي. ملت خپل قضاوت کوي یعنی حوصله هم تر یو حد پورې حد لري. زه هیله من یم چې بالاخره دا کمیشنر صاحبان نور د خلکو حوصله ونه ازموي. موږ اوس داسې حالت کې نه یو چې هر ورځ ټاکنې هر ورځ دغه ټاکنې چې بیخي طلا مو واوسېږي الماس هم واوسېږي تر یو حد پورې بالاخره خلک یې زغمي او بالاخره نه زغمي. نو دوی ښه ده چې قانون چوکاټ کې خپل کار بالاخره مخته بوځي هغه څه چې اصول دي هغه تطبیق کړي په صادقانه ډول باندې. احمد او محمود دوی لپاره باید اساس نه وي اساس دوی لپاره باید قانون وي. پریکړه دې وکړله تطبیق یې کړه تطبیق چې هر سره پیدا شول هماغسې مخته لاړ شه. نور نو اضافه له هغې پروسې اوږدول غځول په ګروګان کې ساتل دا نه قانوني حق دی تا د صحیح استقلالیت به لري استقلالیت د حد پورې لري چې قانون نقض نه شي د خلکو پروسه ملي پروسه ګروګان نه کړي. اضافه له هغې نه بیا ته حقداره نه یې استقلالیت په دې معنا نه ده چې ته هر بې بندباري وکړې او بیا وایې چې والله زه مستقل یم مستقل په یو چوکاټ کې. مشکل دا ده چې اوس دلته حکومت خپله په انتخاباتو کې درګیره ده خو دوی خپله کاندیدان دي نو دوی لپاره ښه فرصت ده چې څوک پوښتنه نه کوي. اما یو ورځ دغه مسایل ټول بیا پوښتنې وړ ګرځي. هیله من یم چې دا اشتباه دوی ونه کړي باید قانون ته باید دوی وړ کړي. اوس راګرځو په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو چې هغوی په دې برخه کې کومک او مرسته کوي د دوی څخه ستاسو غوښتنه څه ده هغه څومره چې تمه کېدی دوی خپل رول په دغه برخه کې لوبولی دی که نه دی لوبولی؟ نړیواله ټولنه خو په ظاهره کې وایي چې د افغانانو پروسه د افغانانو باید رهبري کې موږ مداخله نه کوو. نو دا چوکاټ لاندې اوس دوی په هر کمیسیون کې 2 کمیشنران لري. د موږ غوښتنه دا ده چې دوی کمیشنر صاحبان هلته څه رول لري. موږ خو سپارښتنه چې ووایي چې 2 بهرني څارونکي په هر کمیسیون کې اوسي په دې خاطر چې یو اعتماد جوړ کړي بل کارونه مسلکي سي او په عین حال کې قانون ښه تطبیق سي. نو که چېرته خدای نخواسته بهرني متخصصین هم په دې برخه کې داسې چوپتیا غوره کړي او بالاخره دوی لپاره جدي سپارښتنه نه کړي یا د اقل نړیوال ټولنه دې ته نه هڅوي چې کمیسیونونو سره بالاخره د قانون په چوکاټ کې باید فشار راوړل شي چې قانون باید مراعات کړي. نو بیا دغه اندېښنه مطرح کېږي چې نړیوال ټولنه چوپتیا یې د پوښتنې وړ ده. بل اوس دې ته راګرځو تاسو مخکې په خپل خبرو کې چې د شکایتونو کمیسیون دا ډول خپل یو صلاحیت بولي چې ګواکې که غیر قانوني کار هم که دا د دوی حق ده د دوی استقلالیت ده. فکر نه کوي چې دلته له خپل صلاحیت څخه څومره سوء استفاده کوي که چیرې پایله هم دومره وځنډېږي پایله په وخت ټاکنو کمیسیون سره شریکې نه کړي دا به نورې ستونزې هم وزېږوي. اوس هر څه د شکایت انتخابات کمیسیون سره شریک شوي دي. انتخابات کمیسیون کولی شي د هغو فیصلو په اساس باندې دوی خپل کار مخته بوځي اما د پروسې اعتبار او بلخص چې اعلانېږي هغه ټول لپاره ډېر مهم ده که نه. اوس د پروسه موږ تاسې دومره زغم وکړو او حوصله مو وکړله په دې خاطر چې څه چې اعلانېږي بیا هغه سبا ومنل شي. نو شکایت کمیسیون په دې باندې که ځان له پروسې څخه باسي دا د مسؤلیت رفع کېدل نه دي. دا نور هم دوی ته مسؤلیت راجع کوي چې ته باید خپلې فیصلې دې کړې دي فیصلې باندې باید ودرېږې او تطبیق کړې
انتخابات کمیسیون باندې خو بعضې نمایندان اعتراض لري چې دې کارونه مثلا بېطرفه نه دي یا دا ده یا هغه ده. اوس د شکایت کمیسیون چې پرېکړه کړې ده باید کلک په سر یې ودرېږي، د تطبیق څخه څارنه وکړي چې کوم ځای کې مثلا ویني چې کمیسیون بې لارې ده باید ورته وایي چې قانون چوکاټ کې باید په لارې شي، خلکو ته معلومات ورکړي، پرمختګ وڅاري. پرېکړې ټولې قطعي نه دي، پرېکړې مشروط حالت لري. وایي چې یا لکه 10,000 رایې کې 10% تفتیش ته ځي، که چېرته 50% دغه 10% وشکه هغه معیارونه ویني دا په ټولو باندې تطبیق کېږي، اعتبار ورکول کېږي. که چېرته دغه معیارونه بیا دغه 50% نه ویني پروسه په مجموع کې تفتیش خواته ځي. خو دا خو که ته د شکایت کمیسیون ونه اوسېږې دغه څار ونه کړې. موږ خو انتخاباتو کمیسیون کې دغه ټول موارد ته لاسرسی نه لرو. هلته یو ویترینه جوړ کړې ده، موږ څارونکي هلته ناست دي، پروسه لکه یو تلویزیون کې ګورې هغسې کتل کېږي. داخل وړاندې موږ نه یو، شکایت کمیسیون هلته بیا وړاندې یي. ته مسله څخه تښتې، سبا چې هر څه کېږي د ده مسله پرای تا په غاړه ولاړ چې لکه انتخابات کمیسیون کې ښه کار کوي یا خرابه کار کوي، مسله به د شکایت کمیسیون ته راځي ده. راګرځو دې ته چې یو ډول داسې ګنګوسې او اندېښنې هم شته چې ګواکې د ټاکنو پایلې دې لپاره ځنډېږي چې هلته د سولې پروسه روانه ده، غواړي د سولې پروسې څخه مخکې یا وړاندې دغه پایلې باید اعلان شي. څه فکر کوئ چې رښتیا هم داسې یو څه شته سولې ته په تمه دي که څنګه؟ هغه یو سیاسي بحث ده. موږ دغه دوه نهاد چې دا تخنیکي نهادونه دي انتخابات لپاره، دوی سیاسي نهادونه نه دي، دوی ګوندونه نه دي، دوی اپوزیسیونونه نه دي، دوی د تخنیکي بهیر مخ ته بیايي. دا که فر مثال په لوی سیاست د افغانستان کې دغه یو تغییر بدلون راځي، هغه د سیاسیونو کار دی، هغوی باید د پرېکړه وکړي او دغه ته یو قانوني یا بالاخره یو مصلحتي اعتبار ورکړي. اما دا چې مثلا کمیسیونونه د موږ بیا راځي په دغه بحثو کې بیا سیاسي مسایل مخ ته بوځي، بیا د موږ لپاره دا یو فاجعه ده. بل ښایي اوس تاسو دا موضوع تاییدوئ، داسې یو څه شته په شکایتونو کمیسیون کې په ټاکنو کمیسیون کې هغه کوم بنسټونه چې په دې برخه کې مسؤل دي کار کوي، اوس له تخنیکي توبه دوی بهر وتي، دوی سیاسي اړخ ځان ته غوره کوي. ما مخکې اشاره وکړه چې اختلافات په پرېکړه باندې ترسره شوي د کمیشنرانو منځ کې، دا یو اصلي دلیل ده. اوس دغه په اختلافاتو په ترڅ کې ما مخکې ویل چې مثلا چېرته کمیشنر ولایتي راځي چېرته نه راځي، دا فقط د موږ اختلافات اساس ده او دغه اختلافات موږ لپاره نور تخنیکي دلیل لري مګر دا چې مثلا دوی خپل سیاسي اړیکې وپالي. وروستۍ پوښتنې ته راګرځو رشید صاحب چې تاسو د فیفا له ادرس څخه څومره د شکایتونو کمیسیون له کړنو څخه راضي یاستئ؟ د سخت سوال ده. زه به اوس هم قضاوت نه کوم، یو څه وخت راکړئ موږ ته چې بالاخره د فیصلو تطبیق کوم مرحلې ته رسیږي، په هغه وخت کې به قضاوت کولی شو. او اوس په دې خاطر چې همکاران مایوسه نه شي، د موږ فقط رول دا ده چې دوی وهڅوو چې د قانون چوکاټ کار مخ ته بوځي. نو که خدای نخواسته بیا دوی په همدغه شکل پاتې کېږي، آخري قضاوت بیا تاسو وکړو چې د کوم شکل مخ ته روان. ډېر زیاته مننه ژوندی سي رشید صاحب د چپړن طرف. ډېر زیاته